بیا موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په دې کتاب کې امام نووي رحمه الله 40 حدیثونه راجمع کړي. دا 40 حدیثونه داسې چې ابن صلاح رحمه الله 6 راجمع کړي وو. امام نووي ورسو څو ته 42 ته، بیا ابن رجب رحمه الله راغی هغه 50 ته ورسو. او موږ په دې درسونو کې انشاءالله د دغه 50 حدیثونو شرحه کوو باذن الله. د امام نووي رحمه الله کتاب موږ شروع کړی و تاسو سره چې لاس کې دی، خو د دې نه مخکې چې هغه حدیثونو ته ورکوشي او حدیثونه بیانوي نو د هغې نه مخکې مقدمه بیان کړې ده د علماو طریقې. مقدمه کې دا بیان شي چې دا کتاب ما ولې لیکلی دی، څنګه مې لیکلی دی، د څه دپاره مې لیکلی، دا خبرې پکې بیانېږي. نو حمد او ثنای د الله ویلې وه د هغې وضاحت شوی و، او بیا یې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلي و، او په آل بیت باندې او په صحابه کرامو باندې بیا ویلي اما بعد. شتي ته سره دا کې نشته کتاب کې شتي. اما بعد حمد او ثنای چې وي درود یې وي، حمد او ثنای وي درود یې وي، نو بیا اما بعد وي. نو دا فایده یاده کوي د دې اما بعد څه معنی ده. دا خطبه م استعمالوي چې کله خطبه کوي او لکه حمد او ثنا وي اما بعد. کتاب کې علما بیانوي اصل کې دا عبارت راځي د دې دپاره چې اوس دی د یوې خبرې نه بلې ته واوړېدو، یعنې اصل موضوع ته اوس ورننوځي. هغه اولنی خو حمد او ثنا وه که نه، حمد او ثنا او درود اوس وی راشه اما بعد هر څه چې دي خو خبره ده خبره اوس ده، اوس اصل بنیادي مسلې ته ورننوځي. فقد روینا او یا روینا دواړه صحیح دي. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات. وإذا حديث من بين كده او منگ تر رسیدلی دی او منگ روایت کرم دی دا علی بن ابی طالب نه رنقل لی عبدالله بن مسعود نه، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، انس بن مالک، ابو هريره، ابو سعید الخدری، ان دا ډیرو صحابه کرامو نقل لی. ځکه وی من طرق کثیرات، ډیر طرق دي او ډیرو لارو را رسیدلی دا حدیث بروايات متنوعات، روایتونه مختلف راغلي دي. سيدي بكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی ده من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، چا چې 40 حدیثونه یاد کړو او یا زما د امت ته وښو او بیان کړو واضح کړو 40 حدیثونه چې د هغوی د دین سره تعلق ساتي، بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. دا سړی د 40 حدیثونه چې بیان کړي دي او یاد کړي دي او راجمع کړي دي او وضاحت یې کړی، الله به د قیامت په ورځ د فقها او د علماو په ډله کې راپاسي. وفي روايه او په یو روایت کې راځي بعثه الله تعالى فقيها عالما، الله به د قیامت په ورځ فقیه او عالم راپاسي. وفي روايه ابي الدرداء او په روایت ابو الدرداء کې داسې دي وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه به د دې سړي سفارش کوم د قیامت په ورځ او ګواهي به ورکوم. وفي روايه ابن مسعود او د عبدالله بن مسعود په روایت کې دي قيل له ادخل من اي ابواب الجنة شئت، دې سړي ته به وویلی شي چې د جنت چې به کومه دروازې نه نوځي نه نوځه. وفي روايه ابن عمر او د عبدالله بن عمر په روایت کې داسې دي، مخکې ووایي که نه چې مختلف روایت راغلي دي، نو دا اوس هغه بعض الفاظ بیانوي.
عبدالله بن عمر پر روایت کی دیسی دی کتب فی زمرة العلماء دا سڑے بولی کلیشی دا علماء پڑھلے کی وحشر فی زمرة الشهداء او دا قیامت پورز بے اللہ دا شہیدانو پڑھلے کی را پاس سے دا گو رمک باقا مقدمہ کی لگئے ہو گرے اگر سلویک حدیثون لنی شروع شی یعنی امام نووی وجہ بیانی دے ولی دا سلویک حدیثون را جمع کری تھی وی چی لگتا دا حدیث چی چا سلویک حدیثون یاد کرو بیانی کرو واضح کرو نو دے با دا علماء پا صف کی را پاسی دا قیامت پورس واتفق الحفاظ اتفاق دے پا دے مسئلہ باندے على انه حدیث ضعیف وان کثرت طرقه دا حدیث کم دے دا سلویخ تو حدیثون دا فضیلت چی بگی دے وی دا حدیث پا اتفاق دا علماء ضعیف تے اگر کا طرق دیر دی لاری دیر دی و دا حدیث سنے دے ضعیف تے سنے دینے برابر وی اگر کا لاری و طرق دیر دی بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ و امام ذہبی وی دا دی حدیث بیانول حرام دی الا چکل و سرتداوی چی آو دا حدیث دے خدا دروغ دی دا کمزور دے او شیخ البانی رحمہ اللہ پر سلسلة الاحادیث الضعیفہ کی وی والموضوعہ وی دا حدیث منگلت دے دا سلویخ تو حدیثون دا فضیلت سے بگر آگلے دا حدیث سے دے منگلت دے خو امام نووی رحمہ اللہ دا کی تکتلی چیرے دے حدیثون کی سلویخ تو حدیثون فضیلت را گلے راش را جمع کا نبيا وي وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات او علماء بدي باب كدير لكل كريدة سلويخ حديثون دير علماء راجمة كريدي فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك أولا كسي سلويخ حديثون راجمة كريدي ولكل بقي كريدي ناغدي عبد الله بن المبارك وزدق علماء نمون شماري ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني محمد بن أسلم بيدقشان لكل كري سلوي قد يسنى رجم كري ثم الحسن بن سفيان النسوي داغين بعد وأبو بكر الآجري بيا وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني دغشان دار قطني أو دغشان حاكم أبو نعيم أبو عبد الرحمن السلمي أبو سعيد الماليني أبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين أو يدير علماء دي تشمار كم نرازي وزلوكي أو بورستنوكي جاويدا سلويخ حديثون رجم كريدي وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا نو امام استخاره وکړه استخاره می وکړه چې سلويخ حدیثونه را جمع کومه اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام سلويخ ولې را جمع کومه وی تابعداري می دغه امامانو کوله دا مخکې چې نومونه ذکر شو دغه چې هغوی هم داسې کړي نو ما راشه چی تبکم برخوا واخلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دا خبر یاده کی ور او په دې سي کارونو کې مقابله کوونکي څه کوي مقابله کوي کوشش کوي مهنت کوي په دین کې خلک دیو بل نه مخکې کوي امام نووي رحم الله چې کله وکړو چیرې دا خو پوخانو زړو او رستنو علماء ټولو په دې باب کې سنه سلی کل کړي دي حدیثونه را جمع کړي راشه تبکم خپل برخه واخلا وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كسوك دوي دي لكم حديث من اعتماد كده سلويق روايتونو ده ناخو سندن سري کمزور دی نو اوس دی وی په دې باندې د علماو اتفاق دی چې په فضایل اعمال کې په کمزورو حدیثونو باندې عمل څه دی جایز دی وی نو دلته به تاسو ته یو څو فایدې بیانې کم اهمې اولنۍ فایده دا ده وی د علماو اتفاق دی چې په فضایلو کې په ضعیف اعمال باندې په ضعیف حدیث باندې
عمل کولی شي. دا خبره د امام نووي کمزوري ده، اتفاق په دې باندې د علماو نشته. کیدای شي مراد د هغه دی چې جمهور العلماء دا وایي، اکثر علما دا وایي، خو نور محققین علما داسې شته هغوی دا وایي ضعیف حدیث بالکل به پې عمل نه کوي اگر که په فضایلو کې. دویمه خبره یاده کړئ دا عقیده کې ضعیف حدیث چلیږي؟ نه، دا خو اتفاقي مسله ده. احکامو کې ضعیف حدیث چلیږي؟ نه، اتفاقي مسله ده. احکام مطلب مانځه طریقه شوه، اودس شو، روژه، زکات، په دې ضعیف حدیث نشي چلیږي. لکه اوس یو سړی وایي زه په منځه کې دا کار داسې کوم او حدیث کمزوری، نه نه خیر دی، نه خیر پکې نشته. بیا ضعیف حدیث په اعمال په احکامو کې په عقیده کې په دې کې ضعیف حدیثونه نه چلی. مسله پاتې صرف د څه شوه؟ د فضایلو شوه بس. آیا په فضایلو کې چې ته د یو عمل فضیلت بیانې په دې کې ضعیف حدیث باندې عمل کیدی شي او که نه؟ نو دا مسله اختلافي ده. اکثر علما د امت دا وی آو په فضایلو کې ضعیف حدیث بیانولی شي او عمل پم کولی شي، او بعض محققین علما وی نه، ضعیف حدیث بالکل مردود دی، نه په عقیده کې چلیږي، نه په احکامو کې چلیږي، او نه په فضایلو کې چلیږي. فضایل خو پیژنې که د یو عمل فضیلت بیانول. اوس دې کې د څلوېښتو حدیثونو د راجمع کولو، بیانولو، واضح کولو، یادولو فضیلت بیان کړو، دې ته فضایل وایي. په دې باب کې ضعیف حدیث که بیانې هم موږ وایو چې اکثر علماو دې ته څه ویلی دی؟ جایز ویلی، او په دې باندې عمل ته هم جایز ویلی، خو د هغې دپاره 4 شرطونه دي یاد ساته. یو سړی وایي چې دې حدیث کې د عمل فضیلت راغلی دی، زه یې بیانومه. موږ وایو که بیانیم د هغه علماو د رای مطابق کوم چې وایي چې بیانول او عمل کول پې جایز دي، خو د هغې دپاره 4 خبرو ته به ګوري. اولنۍ خبره دا ده چې دا حدیث به ډېر کمزوری نه وي. اولنۍ شرط څه دی؟ دا حدیث به ډېر کمزوری نه وي. کمزوری به وي خو لږ کمزوری به وي. دویم، دا حدیث به د شریعت د بنیاد او د قرآن او د صحیح حدیثو خلاف به نه وي. اوس یو سړی ضعیف حدیث بیانوي په فضایلو کې، او هغه حدیث کې چې کومه مسله راغلې ده هغه د قرآن خلاف ده او یا د صحیح حدیث خلاف ده، بیا به نه بیانېږي. دریم شرط چې کله په عمل کې نو دا عقیده به نه ساتي چې دا د پیغمبر نه ثابت دی، بلکې د اجر په نیت بس چې اجر الله ماله راکړي، خو دا به په زړه کې نه ساتي چې دا د چا نه ثابت دی؟ د پیغمبر نه. 4م شرط، دا حدیث کې د بیان هم کو ضعیف حدیث، نو بیا به وروسته خلکو ته وی چې دا حدیث څه کمزوری و. اوس صحیح دی یو جوور عالم دی هغه ته خو پته ولګي چې دا حدیث څه دی؟ کمزوری دی، خو عوامو ته پته لګي چې دا حدیث کمزوری دی؟ عوامو ته خو پته نه لګي که نه. نو چې کله داسې حدیث بیانې په فضایلو کې، نو په آخره کې به د دې کمزورتیا څه کې بیان کې. لکه دا کار چا وکړو؟ اوس امام نووي په خپله وکړو که هغه حدیث یې راوړو، وایي په ډېرو طرقو سره ثابت دی او د ډېرو صحابه کرامو نه رانقل، او په آخره کې وي حدیث اگر که اشتي خو سندن څه دی؟ کمزوری. نو ته به هم دغه شان وی. خصوصا دا نصیحت زمونږ مقررینو دعاتو خطباو ته دی چې د جمعې د خطبې کوي او تقریرونه کوي او وعظ او نصیحتونه کوي، که چېرته په فضایلو کې یو حدیث کمزوری هم بیانې، خو داسې ووایه وایي دا حدیث مې بیان کو خو سندن ګوره برابر نه دی، چې عوامو ته پته ولګي چې او دا حدیث څه دی؟ دا موږ چې پې عمل کوو دا د پیغمبر نه ثابت نه دی، دا کمزوری. ورسېدې په دې مسله باندې که نه؟ ضعیف حدیث په عقیده کې نه چلیږي، احکامو کې نه چلیږي، صرف مسله په څه کې ده؟ فضایلو کې ده. فضایلو کې مسله څه ده؟ اختلافي ده. جمهور العلماء څه وایي بیانول او عمل کول پې جایز دي سره د 4 شرطونو، او بعض محققین علما وایي چې په فضایلو کې ورته ضرورت نشته، او کم علما چې دا وایي چې جایز دي 4 شرطونه کم دي؟
چې ډېر کمزوری به نه وي د قرآن او د حدیث او د اسلام د بنیادي مسایلو خلاف به نه وي عمل به په دې عقیده نه کوي چې د پیغمبر نه ثابت دی چې کله دې بیان کو نو کمزورتیا به بیانې والله اعلم خو امام نووي رحمه الله وی ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث الله اکبر وی سیده چې ما څلوېښت حدیثونه راجمع کړي خو پوره اعتماد مې په دغه حدیث نه دی کړی ولې هغه حدیث خو سندن سره کمزور دی نه وی پوره اعتماد مې په هغې نه دی کړی اعتماد ما په څه کړی دی بل على قوله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر په وینا مې اعتماد کړی دی فی الاحادیث الصحیحه چې په صحیح حدیثونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی دغه روایت یا دغه نصیحت لیبلغ الشاهد منکم الغائب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی کم چې په تاسو کې حاضر دی نو هغه دې زما د نصیحت ورسوي چاته غایب ته وایي ما په دې اعتماد کړی دی وقوله صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وینا نضر الله امرأ سمع مقالتي الله دې هغه سړی تر و تازه ساتي چې زما حدیث واوري فوعاها ځان پې پوه کړي فأداها كما سمعها او به دقه شان ورسوي څنګه چې اورېدلی نو امام نووي وایي د دې حدیثونو د لاسه مې د حدیثونه راجمع کړو مطلب دا دی چې په فضایلو کې دې ځای کې د هغه سره صحیح حدیثونه شته هغه څلوېښتو ته ضرورت نشته عام حدیثونه دي که نه پیغمبر وایي څه چې تاسو زما نه واورېدو نورو ته ورسوي امام نووي وایي دا حدیثونه موږ ته د پیغمبر نه رارسېدلي دي نو ځکه یې موږ اوس امت ته بیانو لیبلغ الشاهد منکم الغایب کوم چې حاضر دي غایبو ته دې ورسوي صحیح بخاري کې دا حدیث دی او په صحیح مسلم کې مشتي او امام بخاري په روایت کې داسې دي فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه الله اکبر وی کم سړی چې حاضر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کیدای شي دی زما دا خبره هغه چا ته ورسوي چې د ده نه پې هم زیات پوهېږي نو دې ځای کې موږ ټولو ته ترغیب دی چې کله موږ ته د پیغمبر خبرې راورسي نو څه پې کوئ نورو ته یې رسوئ کیدای شي ته چا ته ورسې او هغه پې ستا نه زیات عمل کوي او هغه پې ستا نه زیات پوهوي لکه اوس یو سړی دی د تهجدو فضایل یې واورېدو چې تهجد څوک کوي هغه به الله به له دا ورکوي دا به ورکوي او ده دا حدیثونه مخکې ورسول کیدای شي دا چې ویې رسول دی تهجد په خپله نه کوي هغه چا ته چې ورسول هغه به یې کوي څومره لوی خیر دی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم دا زما د خبرې تاسو اورئ د امام احمد دا حدیث راوړی وایي زما د تاسو اورئ بیا به خلک تاسو نه اوري او بیا به خلک د هغوی نه اوري چې تاسو نه اوري یعنې دا سلسله دغه شان جاري وساتئ زما نه چې څه واورئ پیغمبر وایي خلکو ته یې ورسوئ خلک به د هغوی نه واوري د هغوی نه به نور واوري او د هغوی نه به نور واوري او د دین به دغه شان روان وي کوم ملګري چې خصوصا موږ سره په درسونو کې کښېني ګوره دا دوی په اوږو باندې غټه ذمهواري ده ګورې بعض خپلې ښځې ته هم نصیحت نشي کولی چې کوم سره په یو تلایي یو کټ کې هغې ته هم نصیحت نشي کولی درس کې به ناستي بیانونه به اوري نه په خپل کور کې چې تشریح پړدې خبره کولی شي نه په کور کې د شریعت مسله بیانولی شي پاتې لا دا چې دی دا مسلې بارایي خلکو ته ورسوي نو څه چې اوري مخکې رسوه امام نووي وایي دا کتاب مې د دې د پیغمبر د دې ترغیباتو د لاسه راجمع کړی دی پیغمبر ترغیب ورکړی دی او دعا یې غوښتلې د هغه چا دپاره نضر الله امرأه الله دې هغه سړی تر و تازه ساتي څوک چې زما خبره واوري بل ته ورسوي نه فوعاها اول پې ځان پوه کړي فأداها كما سمعها او به یې داسې ورسوي څنګه چې اورېدلې ده او دا دعا د احادیثو لوی فضیلت دی ځکه چې دې دعا کې هغوی راځي ټول عمر الحمدلله موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه خلکو ته بیانو ورسوي
او دا لوی شرف ته خصوصا دا علماء د پاره کوم چې د امت ته د حدیث او علم را نقل کړي دي او یې واضح کړي دي او یا وسوم لګي دي پاږي دا وی د پاره ګټ شرف ته او ځکه کم خلک چې د پیغمبر د حدیثونو سره تعلق ساتي د غوی دی مخونو ته وګوره د غوی په مخونو کې نوري ولې په مخونو کې نوري ولې ښکلي دا خلک هلته پیغمبر ورته دعا کړې ده د بدعتي ته چې وګورو بدعتي ته نو په مخ کې تیاره زه دا نه یم چې مخې توري تیاره د بدعاتو وي تیاره د خرافاتو تیاره د غلطي عقیدې تیاره د غلطو مسایلو او کوم چې حق پرست عالم او خصوصا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره تعلق ډېري نو د ده په مخ کې نوري رڼایي مخ یې سپیني معنی دا نه چې مخ رنګ یې پوستکی یې سپیني نه کیدای شي تک توري کیدای شي تک توري خو صحیح په مخ کې نوري نو دا زموږ ټولو دپاره دا فضیلت دی ولله الحمد که موږ پې عمل وکړو بیا وی امام نووي رحمه الله وی ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين بعض علماء سلویخ حدیثون را جمع کړي دي په باب د عقیده کې بعض سلویخ پس کې را جمع کړي په عقیده کې وبعضهم في الفروع او بعض را جمع کړي دي پس کې په فقهي مسایلو کې وبعضهم في الجهاد او بعض سلویخ حدیثونه په جهاد په باب کې را جمع کړي دي وبعضهم في الزهد او بعض سلویخ حدیثونه را جمع کړي د زهد په مسله کې دنیا نه بې رغبتي وبعضهم في الآداب او بعض سلویخ حدیثونه را جمع کړي دي پای کې اسلامي آداب او شرعي آداب بیان کړي وبعضهم في الخطب بعض خطبو کې وكلها مقاصد صالحه او دا ټول مقصدونه څه دي ښایسته مقصدونه دي رضي الله عن قاصديها الله دې دغه ټولونه راضي شي مطلب د امام نووي رحمه الله د خبرې دا دی چې علماو چې د سلویخ حدیثونه را جمع کړي دي نو هر یو عالم یو موضوع خاص کړې ده لکه چا سلویخ حدیثونه صرف په څه کې را جمع کړي په عقیده کې چا په جهاد کې چا په زهد کې چا په آدابو کې چا په خطبو کې او چا په څه او چا په څه کې خو دی وایي وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وما دي سوي أهم خبره وما تداخ كاري دا چې راشه سلویخ حدیثونه را جمع که چې دا ټولې مسلې پکې لکه هغه علماء خو سلویخ حدیثونه په یو باب کې را جمع کړي امام نووي وایي زما ذهن دې ته لاړ چې سلویخ حدیثونه را جمع که په دې چې هغې کې د جهاد مسله وي د عقیدې پکې وي زهد پکې وي آداب پکې وي مانځه مسله یعنې ټولې مسلې پکې را جمع شي وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين او څومره حدیثونه چې ما را جمع کړي دي تاسو به واورئ انشاءالله وی هر یو حدیث ځان له د اسلام یو بنیادي قاعده ده یعنی ډېر عظیم حدیثونه امام نووي په دې وړوکي کتاب کې را جمع کړي دي دا کتاب ګوره په جیب کې م راځي که نه راځي جیب کې م راځي نو جیب کې راځي نو فایدې څه ده هر ټیم ورسره نو څه یادوئ دې یادول ډېر اسان دي او دا الحمدلله موږ عمر ډېر کم و په وړوکوالي کې دا قسم حدیثونه موږ یاد کړي څلوېښت حدیثونه 240 ورسره د امام رجب 50 دا پوخا موږ یاد کړي او ما تاسو ته په اولني درس کې دا وایي چې د علم چې کله زده کوې په وړو به خېږي دا څلوېښت حدیثونه دي خو بنیادي مسلې دي دا دې یاد کړو بیا بل غټ کتاب بیا بل غټ کتاب بیا بل او داسې به په دین باندې پوهېږي اوس یکدم یو سړی راولګي او ځان سره جوي ما سره کور کې بخاري پروت دی نو په زرګاو حدیثونه دي یهودي دي او په دې وړوکي کتاب نه پوهېږي ناول خو وړې مسلې راواله که نه د دې بعضو د کتابونو سره ډېر شوق چې یعنې په مکتبه کې را سره څه پراته کتابونه پوهېږي په یو هم نه خو صرف دا چې کتابونه را سره لکه مسله یاده که 2 حدیثونه یاد که
وزان ببوكا القرآن لقي سيادك خدش ببوشي كان دليل درسونه مقصد داري دا منقولي شو نقول شي منقا اغا بنيادي مسالي يزدكو نو مخكي لار برا تسيشي مخكي لار برا تسانش دا كتاب خبل مرقريكا جيب كده سر بروتي ومياشكي چی ډیر کمزوري په میش کې یو حدیث یادو په میش کې یو حدیث نه دی ګرانه ده کنه زه خو دا وایم چې ځوانان هغوی سم کار کولی شي خو چې په صحیح معنو ځوانان دي موږ یو وخت کې دوره کوله په مکه کې او پای کې مم داخله اخیستې و د حدیثونه مې یادول نو هغې درجاتو یو درجه پکې دا و الجمع بین الصحیحین ټول هغه حدیثونه یادول چې هغه بخاري مسلم کې دي نو هغه حدیثونه به موږ یادول سحر او ماښام بیا پای کې یو درجه د بلوغ المرام هغه به موږ یادول عمدة الاحکام پکې یادېدو هغه به موږ یادول یعنی په څلوېښتو ورځو کې چې هر روایت جدا جدا وشمارلی شي او د هر کتاب هغه جدا جدا نو تقریبا څه د پاسه 2000 حدیثونه یادولو دا په څو ورځو کې 40 ورځو کې ته په 40 کې یو حدیث یادوه ته په 40 کې یو حدیث یادوه د 40 النوویه نه نشي یادولی ولې نشي یادولی کوشش کوه ګوره سباله چې ته کله دا کتاب تا ته یاد شي 40 حدیثونه بنیادي ډېر خواږه حدیثونه دي انشاءالله دې درس کې خو کیدای شي شروع شي روان درسونو کې به تاسو واورئ ډېر خواږه د پیغمبر حدیثونه خو هسې مو خواږه او بیا دغه بنیادي مسلې پکې دي حتی اوس یو ځای کې کېناستې ملګري را جمع شوي دي کښېنئ راشئ نن یو درس کوو عن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه او هدي شروكي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته او روانيسي او باغي پوهمي سمر خوان بوكي نو کوشش کوئ محنت کوئ